رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې عمرو ابن عامر ابن لحی الخزاعي ولیدي چې خپل کلمې په اور کې کشوي. دا ولید ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغییر ورکړي. تر دغه د مخه ټول عرب پر توحید او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. اول سړی چې د دوی دین یې په شرک او بدپرستی ورواړاوه دغه عمرو ابن لحی خبیث و، او بیا یې د حج او عمرې و تلبیې ته تغییر ورکړي. د مخه عربو تلبیه داسې ویل: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك، چې دا د اسلام او تلحید او توحید تلبیه ده. خو عمرو ابن لحی خبیث په آخر کې دغه د شرک جمله پر زیاته کړه چې لا شریک لك الا شریکا هو لك تملكه وما ملك. دا د شرک جمله ده، خو دغه د شرک جمله د توحید پر تلبیه زیاته کړه. او بیا یې د حیواناتو په باره کې پر عربو نور نوي امرونه جاری کړل. هغه دا چې ځینو حیواناتو ته باید د احترام په سترګه وکتل سي او مقدس وبلل سي، د هغو څخه باید کار وانخیستل سي، او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي، او د ځینو غوښې نر انسان خوړلی سي خو ښځو ته حرامې دي، او د ځینو غوښې یا شیدې بې له میلمه بل چا ته حرامې دي. چې د هغو د جملې څخه یوه ته بحره ویل کېده، یعنی دا حیوان ته، یو بل حیوان ته بیا حامي ویل کېده، بل ته سائبه ویل کېده، او بل ته وسیله ویل کېده، او داسې نور نمونه یې پر کښېښول. مثلا سائبه هغه اوښه وه چې لس لوڼې یا جونګیانې یې پرله پسې زېږولي وای، او په مابین کې یې نر جونګی نه وای. نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېده نه بار پر وړي، نه د هغه وړي شکول کېده، او نه د دغه اوښې شیدې چا څښلې بې له میلمه څخه. او که بیا تر لسمې جونګۍ وروسته بله یولسمه جونګۍ وزېږول، و هغې ته بیا بحیره ویل کېده. د هغې غوږ به ورچاکي او د خپلې مور سره به ایله کړه. پر هغې هم نه څوک سپرېده، نه د وړیو څخه کار اخیستي، او نه چا شیدې څښلې بې له میلمه څخه. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده، او د سائبې لور وه. او وسیله هغه میږ وه چې 5 واره به پرله پسې غبرګه لنګه سوه، او د هر وار 2 واره بچیان به ښځې وری وې. په 15 سره واره کې به نر وری نه وزېږول. نو دوی به ویل چې دا ورسېده. نو که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزېږاوه، د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا و، خو ښځو ته نه و روا. او که به بیا مردار سو، یعنی په خپله به مړ سو، نو ښځو ته یې هم خوړل روا و. او حامي هغه ځوان نر اوښ و چې د ده د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جونګیانې وزېږېدلې. نو د ده شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه، چې د حامي هم دغه ترجمه ده. او نه د وړیو څخه کار اخیستل کېدی، فقط په اوښانو کې به د ختلو دپاره ایله و. نو الله عز وجل د مشرکانو د دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. یعنی الله عز وجل یو د بحیرې، د سائبې، د وسیلې او د حام څخه نه دي روا کړي، مګر هغه کسان چې کافران سوي دي پر الله جل جلاله افترا کوي، د ځانه باطلې خبرې پورې تړي، او ډېر د دوی په حق او باطل نه پوهېږي. نو عمرو ابن لحی داسې نور ډېر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول، او په دوی کې رواج کړل. حتی نور بوتان یې هم و کعبې شریفې ته د الهو په نامه سره راوړل، او نور لوی لوی بوتان چې کعبې شریفې ته راوړه سوه په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیلې دپاره و، او هغو یې عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هذیل د قبیلې دپاره و، او هغو یې عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طی د قبیلې او اهل جرش دپاره و، او هغو یې عبادت کاوه. څلورم یعوق چې د همدان د قبیلې دپاره و، او هغو یې عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن دپاره و، او هغو یې عبادت کاوه. الله عز وجل د سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي، او هر بت یې د یو خاص مقصد دپاره خاص کړي وو. خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ شو، او په هندوستان کې هم دغه رنګه بوتان د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نور نومو سره مشهوره دي. او د دغو بوتانو په یوه قبیله پورې خاصوالی د عمرو ابن لحی په امر سره وسوه. مګر هبل هغه بت چې اول راوړل سوی و، هغه د قریشو دپاره و،
او هغه عجیب ترین دغه الهه یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي چې دغه دوه بوتانو قصه په خوا پیښه شوې وه. هغه دا چې اساف د یوه سړي نوم او نائله د یوې پیغلې نوم چې دواړه د یمن وه. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائلې و پلار ته مرکه وکړه، خو د نائلې پلار نه کړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده د راتلونکي حج په موسم کې سره وکړه چې حج ته به ځو او هلته به سره وینو. د وعدې سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سوه او په یو فارغه وخت کې د کعبې شریفې په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا د لویو ګناهو څخه ده، بیا نو کعبې شریفې ته نږدې. نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول. نو د ډبرو انسانان پاتې سو چې ودې ته هم بت ویل کېږي. د هغه وخت د مکې مکرمې حاکمانو دغه دوه بوتان د خلقو د عبرت لپاره پر صفا او مروه کښېښول. اساف یې پر صفا او نائله یې پر مروه کښېښول. او قصه یې هر چاته معلومه وه، عبرت به په اخیستی چې دغه دوه نفرو و کعبې شریفې ته نږدې فحشا کړې ده او ډبره سوه. خو پر دې قصه ډېر وخت تېر سوی و، هر څوک د دغه دوه ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. خو د عامر ابن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه و کعبې شریفې ته نږدې یوړه سوه او خلق د هغو په عبادت امر کړه سوه چې دا دوه هم د عامر ابن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ورداخل سوه. العیاذ بالله. ورونو دا د عربو پخوانی ژوند او دا د دغه مشرکانو خدایان وه. د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینې وخت به بې له سببه وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا امیر المؤمنین، وینو دي چې ځینې وخت بې سببه خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل د جاهلیت په وختو کې عادت دا و، کوم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هېره سوه، نه مې راسره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه، اوس به څنګه عبادت وکړم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خرما راسره وه، نو مې د دغه خرما څخه یو بت جوړ کړي او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کوم وخت چې هغه نوره خرما راسره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راته پاته، وږی سوه، نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ شوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخواني جاهلیت او ناپوهۍ خندا راسي چې دا څنګه الهه او دا څنګه دین و. ورونو دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې لپاره بیان سوه چې په دې پوه سو چې اسلام په ټول عالم او جزیرة العرب کې څونه تغیر راوستی. اوس به دا بیان درته وسي چې یهودیت او نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سوه. دا خو د بوتانو راتګ و. اصلا جزیرة العرب ټوله د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت و. بوتان خو په دغه شکل سره د عمرو بن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا یهودیت او نصرانیت څنګه راغلی او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی؟ ورونو تاسې ته معلومه ده کوم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو، هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصارا وه. د یمن ځینې حصې یهودیان او ځینې حصې یې نصارا وه. دغه ادیان دلته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خو دا شیان نه وه. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اوس به د دغو ادیانو د راتګ بیان درته وسي. هغه دا چې یثرب ته چې په وروسته کې یې نوم مدینه منوره سو او خیبر ته د شام څخه ځینې یهود راغله او دا ځایونه یې د ځان وطن وګرځول او هلته په یمن کې هم ډېر یهود وو. خو اوس به هغه واقعات درته بیان سي چې یهود او یهودیت څنګه و یمن ته راغله. کیسه ډېره اوږده ده مګر ډېر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. هغه داسې ربیع ابن نصر چې د یمن پاچا و، د یو خوب ولیدی چې دغه بیان او دغه قصه د تاریخ ټول علماو لکه طبري، ابن کثیر، ابن الاثیر او تقریبا ټول مؤرخینو ذکر کړی ده. کوم وخت چې پاچا خوب ولیدی څرنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلقو او د خلقو پر عقایدو او عباداتو مسلط وه. دا ولې مسلط وه؟ ځکه کوم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر سوه او الهي دین پټ او ورک سو نو خیالات او اوهام په خلقو کې نشر سو. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خاوندان سو
د خلقو د رجوع ځای دوی وګرځېده. کم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدی نو یې د خوب د ترجمې دپاره جادوګرانو او منجمینو ته رجوع وکړ او د هغو څخه یې کومک وغوښتی. قصه ډېره اوږده ده. مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې حبشیان به یمن ونیسي. پاچا ویل دا به څه وخت پیښه سي؟ دوی ویل 80 یا 80 کاله وروسته. پاچا پر خپلو اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې دا ټوله به د حبشیانو په لاس وژل کېږي. نو یې اراده وکړه چې خپله اولاده د یمن څخه و عراق ته نقل کړي او په عراق کې یې حیره چې د یوې منطقې نوم دی د خپل اولاد د سکونت دپاره اختیار کړ. حیره په عراق کې د نجف او کوپې په مابین کې د یو ښار نوم دی. نعمان ابن منذر د هغه وختو د عراق مشهوره پاچا د دغه ربیع ابن نصر د اولادې څخه دی. ځکه ربیع ابن نصر خپله کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د ده د اولادې پاچاهي هلته پاته وه. دغه نعمان ابن منذر بیا زموږ په وروسته کیسه کې راځي، په یاد یې ولرئ. څه موده وروسته دغه ربیع ابن نصر پاچا چې دا خوب یې لیدلی و مړ سو او د ده زوی د ده پر ځای کښېنستی او پاچاهي د ده په اولاده کې پاته سوه تر څو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه سره پاچا سو او تبع ورته ویل کېده. تبع اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب، یعنی د یمن و هر پاچا ته تبع ویل کېده او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده، د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده، د حبشې و هر پاچا ته نجاشي ویل کېده او د مصر و هر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلود. دغه د یمن پاچا تبان اسعد چې لقب یې تبع و د یمن د مشهورو پاچاهانو څخه دی. ډېر لوی شان او شوکت یې و. ټوله یمن د ده تر لاس لاندې و. غني او سخي سړی و. نو ده به همیشه سفرونه کول د یوه ځای څخه به بل ځای ته د سیاحت او تجارت دپاره تلي. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي سو. په لار کې یې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه او دی شام ته ولاړی. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په مابین کې اختلاف پېښ سو څو تر جنګه ورسېده او د تبع زوی په جنګ کې ووژل سو. کم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی چې زوی دې ووژل سو نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په مابین کې جنگ شروع سو او جنگ ډېره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډېر عجب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلقو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه. کم وخت چې به ماښام سو او دوه لښکره به سره لرې او جلا سوه نو د یثرب خلقو به دوی ته ډوډۍ او سترخوانونه رالېږل او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډېر په تعجب کې و چې دا څنګه خلق دي د خپلو دښمنانو عزت کوي او ډوډۍ ورکوي. څوک دونه سخا او کرم لري؟ مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یهودو د علماو څخه 2 نفره و تبع ته ورغله او غوښته یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېنسته. یهود ورته ویل ته څه اراده لرې چې دونه جنګ کوې؟ تبع ویل غواړم چې دغه یثرب خراب کړم. دوی ویل دا کار نسې کولی. قسم په الله چې الله جل جلاله به دې د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کړې تا هلاک کړي. تبع ویل چې دا څنګه درته معلومه سوه؟ دوی ویل دا وطن د نبي د هجرت ځای دی. دغه ځای ته به نبي الاخر زمان هجرت راکوي. دا ښار نه خرابېږي او نه خرابولی سې. تبع پوښتنه وکړه چې تاسې په دې حال څه خبر واست؟ تاسو ته دا معلومات د کومې خوا حاصل سوه؟ د یهودو علماو وویل دا زموږ په تورات کې راغلي دي. ورونو دا دې تاسې ته معلوموي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه علامه نه بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وخت ټول یهود پوهېده چې دا هغه وعده سوی نبي دی، مګر د عناد او عداوت، حسد او غرور په سبب یې ایمان نه راوړي. نو کم وخت چې دغه د یهودو علماو و تبع ته دا بیان وکړي او تبع تر اوسه تورات نه پېژندي نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې وکړې. یهودو هم خپل دین، توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړه او ټول شیان یې په تفصیل سره ورته بیان کړه. د تبع په طبیعت دا خبرې ښې او برابرې ولګېدې. ده هم د یهودیت دین اختیار کړي او یهودي سو. د یثرب خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن رهي سو. تبع د یمن و طرف ته رهي سو
خو په لار کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هذیل قبیله نومېده. د دې قبیلې او د قریشو په مابین کې پخوانۍ دښمنۍ پرتې وې. څو واره یې جنګونه سره کړي وه او دغه رنګه یې اهل یمن هم نه وه خوښه. نو یې فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي چې دواړه هغه قومونه چې د دوی نه ده ورسره جوړه ضرر او تاوان ورورسوي او په جنګ یې سره اخته کړي. نو د هذیل د قبیلې مشران و تبع ته ورغله او ورته ویې ویل غواړې چې د جواهراتو سرو او سپینو زرو او خزانو خاوند سې؟ تبع ویل هو. څوک دي چې جواهرات او خزانې یې نه وي خوښ؟ نو دوی ویل په دې کلي کې یوه خونه ده چې خلک یې احترام او عزت کوي او دغه خونه په جواهرو او سرو زرو ډکه ده. ورونو حقیقتا هم په کعبه شریفه کې هر څه پراته وو. خلقو د کعبې شریفې د احترام په سبب خزانې پکښې ښخولې، حتی د سرو زرو 2 دانې اوسۍ هم پکښې پرتې وې. د تبع طمع پیدا سو او لښکر یې د جنګ دپاره تیار کړي. غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي، کعبه شریفه ونړوي او خزانې یې واخلي. هغه 2 نفره د یهودو علما هم د تبع سره په دې سفر کې ملګري وه، ځکه ده ورته ویلي وه چې تاسې زما سره یمن ته ولاړ سئ او زما قوم ته یهودیت او د یهودیت احکام وروښوئ. دغه علما چې د جنګ دپاره د لښکر تیاري ولیده نو تبع ته ورغله. ویل څه کوې او د څه اراده دې ده؟ تبع ویل غواړم چې پر دغه کلي حمله وکړم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم. دوی ورته ویل په والله دغه د هذیل قبیلې بل غرض او مقصد نشته بې له ستا د مرګ او هلاکت څخه. تبع ویل څنګه؟ علماو ورته ویل دا بیت الله دی، د ټوله مځکې پر مخ د الله عز وجل بل کور او حرم نشته بې له دغه کوره. دغه قبیلې چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژني. تبع ویل نو څنګه وکړم؟ علماو ویل عزت یې وکړه، طواف پر وکړه. تبع ویل تاسې یې ولې عزت نه کوئ او طواف نه پر کوئ؟ دوی ویل موږ یې عزت کوو او طواف مو هم پر کاوه، خو دغه د مکې خلقو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده او موږ موحدین او عالمان یو، موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو طواف وکړو. تبع د دې خبره ومنل او مکې مکرمې ته ورغله. د کعبې شریفې عزت او احترام وکړي، طواف یې پر وکړي. بیا نو هلته بیده سو. خوب یې لیدی چې په کعبه شریفه پوښ اغوندي. تر دغه وخته کعبه شریفه لڅه وه، چا پوښ نه و په اغوستی. نو تبع امر وکړي چې د کعبې شریفې دپاره د یوه ښه پشمي ټوکر څخه پوښ جوړ کړي. پوښ جوړ کړه سو او په کعبه شریفه واغوستل سو. خو تبع بیا بل خوب ولیدی چې و کعبې شریفې ته تر هغه اول پوښ بل ښه او بهتر پوښ ورکوي. نو یې امر وکړي چې د ملائل د ټوکر څخه پوښ ور جوړ کړي چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه تر ټولو ښه او نازک ټوکر. دا نو د کعبې شریفې هغه اول پوښ و او تبع اول سړی دی چې په کعبه شریفه یې پوښ اغوستی دی چې د دغه تبع نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن پاچا و. بیا نو هر کال عربو و کعبې شریفې ته پوښ ورکاوه او نوی پوښ به پر هغه زاړه پوښ سربیره په اغوستی او دغه طریقه چې پوښ سربیره پر پوښ د عبدالمطلب تر زمانې پورې پاته و. کوم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبې شریفې بنا د دغه پوښو د دروندوالي په سبب ونړېږي نو یې زاړه پوښونه ټول ځینې ایسته کړه او هر کال زوړ پوښ ځینې کاږي او نوی پوښ په اغوندي. دا د کعبې شریفې د پوښ په باره کې معلومات چې څنګه او ولې شروع سو او چا شروع کړي. کوم وخت چې تبان ابن اسعد بیرته یمن ته ورسېدی خپل قوم یې یهودیت ته دعوت کړي. هغو انکار وکړي، ویل څنګه خپل دین پرېږدو؟ ورونو د یمن خلقو او د تبع قوم مستقل دین نه درلود. د نورو عبادتو تر څنګ یې د اور عبادت هم کاوه. اور یې مقدس باله، د اور یې عزت او احترام کاوه، حتی اور د دوی قاضي هم و. څنګه؟ هغه داسې چې دوی د اور یوه خونه درلوده، په هغه خونه کې به همیشه اور بل و. که به یو وخت د دوی په مابین کې دعوه، اختلاف او خصومت پیښ سو نو به مدعي او مدعي علیه یعنی د دعوې دواړه طرفه دغه د اور خونې ته ورغله او د خونې دروازې ته به ودرېدل. دروازه خو به بنده وه، نو به هغه د اور معذب یا مامور یا خادم د اور دروازه په یو وار پر خلاصه کړه. اور به د خپله زوره څخه په یوه وار د باندې راووتی او اول چې به د هر یو پر طرف ورغلی هغه ظالم او حق د هغه دوهم نفر پر طرف. دا طریقه کاهنانو او جادوګرانو و دوی ته ایښې وه. نو اوس چې د پاچا او د قوم په مابین کې د دین په سبب اختلاف پیدا سو نو یې وویل چې په اوس سره به فیصله وکړو.
نو د دې فیصلې دپاره د یهود عالمان چې د دعوې یو طرف وه تورات په لاس کې ونیوي او وایي او د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوې بل طرف وه د اور د خونې و دروازې ته ودرېدل. د اور خادم دروازه پر خلاصه کړه. اور د کاهنانو پر طرف ورغلی او دوی ځینې علا کړ وتښتېده. قوم یې ورته وویل ولې تښتئ؟ دا حکم او قانون دی باید ودرېږي. کاهنان هم مجبوره سوه بیرته راغله. د اور خادم بیا دروازه پر خلاصه کړه. دوهم وار بیا د اور لمبه د کاهنانو پر طرف ورغله. کاهنانو دا وار ځانونه ټینګ کړه او ورته ودرېده. مګر اور د چا مراعات نه کوي. کاهنان یې پاک وسوځل. نو د یمن د خلقو په دین او عقیده دا معلومه سوه چې یهودیان پر حق دي. نو د دې سببه اهل یمن یهودیت قبول کړي او یهود سوه. دا هغه معلومات وه چې یهودیت څنګه و یمن ته داخل سو. خیر وختونه دې تېرېږي. څو تبع د یمن پاچا تبان ابن اسعد مړ سو او پس له ده څخه د ده زوی حسان پاچا سو. حسان خپله پاچاهي نوره هم لو او پراخه کړه. عزت او عظمت یې زیات سو. نو ډېر زیات غرور او خودخواهي پکښې پیدا سو. نو یو ډېر لوی لښکر جوړ کړي. ویل قسم په خدای که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم لاندې یې رانولم. د ټوله مځکې پاچاهي نیسم. دا ټوله غرور. کم وخت چې غرور پر انسان مسلط سي هر څه یې هیر سي. نن ورځ هم په جهان کې دغسې مغروره او بېباکه حاکمان پیدا کېږي چې د ټولې مځکې پاچاهي او حکمراني غواړي. خو پر دې کار نه څوک کامیابه سوی دی او نه کامیابه کېدلی سي. چې حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر و. نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچاهي د چا ده؟ خلقو ورته وویل د فرس پاچاهي هغه چې کسرا یې پاچا دی هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی. حسان ویل اول په هغه شروع کوم. لښکر یې ښه منظم او اماده کړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچاهي ونیسي. لښکر یې رهي کړي. غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه لوی پر هغه لوی دولت حمله وکړي. خیر اوس پاچا او د ده لښکر د دغه لوی جنګ دپاره رهي دي. خو په لار کې د ده د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي. ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولی سي چې پر فارسیانو حمله وکړي. موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې. مګر د پاچا څخه بیریږي. څه نسي ورته ویلی. دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني. او په عین حال کې حسان هم ډېر احتیاط کوه. هیڅوک حتی د قومو مشران وزیران او د لښکر مشران د دغه مجلس د بېله تلاشي نسي ورتلای. خو یوازنی نفر چې د پاچا و مجلس د بېله تلاشي ورځي هغه د پاچا ورور دی چې عمرو ابن تبان نومېدی. نو د قوم مشران وویل چې په دې باره کې به د عمرو سره خبرې وو. د قوم مشران راټول سوه او عمرو ته ورغله. ویل یا عمرو د حسان څخه مو خلاص کړه او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې. عمرو هم د پاچاهۍ په طمع سو او د دوی سره د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه. مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې ذوالرعین نومېدی دغه فیصله نه کړه قبوله. او عمرو ته یې وویل یا عمرو داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دې وژلی وي او غمجن سوی پښیمانه سوی دې نه وي. خپل ورور مه وژنه. مګر عمرو چې د پاچاهۍ په طمع و د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه. دلته نو ذوالرعین یو لیک ولیکئ او عمرو ته ورغلی. ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده. کوم وخت چې ما درڅخه وغوښتی بیا یې راوباسه. عمرو هم دا قبوله کړه او خط یې د ځانه سره کښېښاوه. تر دې وروسته عمرو د خپل ورور حسان د وژلو دپاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی او په مناسب وخت کې یې خپل ورور ووژي. که څه هم د عمرو د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بې له وژلو د حکم څخه لرې کړي. مګر د پاچاهۍ په طمع یې ورور مړ کړي. د ورور تر وژلو وروسته عمرو ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو. حتی خوب یې رټ سو. بیدېدلی نه سي. د دغه پریشانۍ او بیدارخوابۍ په سبب مریض او ناجوړه سو. طبیبان منجمین او کوډګران یې ورته راوسته. هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویله چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده. هر څوک چې دغسې کار وکړي دغه حالت ورته پېښېږي. عمرو ویل ښه د دغه مریضۍ چاره څه ده؟ طبیبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضۍ دپاره بل علاج نسته بې له دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کوم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې درکړې ده. عمرو ویل دغه کار کوم. نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ده ملګرتیا کړې وه ووژل. اوس د ذوالرعین د وژلو نوبت راغلی. ذوالرعین ویل
د مخه تر دې چې ما مړکې ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و هغه راوباس. عمر هم هغه لیک راویستی. ذوالعین ویل خلاص یې که او ویې وایه. پاچا لیک خلاص کړي چې په هغه کې فقط دغه دوه بیته لیکل سوي وو: الا من یشتری سهرا بنومه الا من یشتری سهرا بنومه سعید من یبیت قریر عینه فإما حمیر غدرت وخانت فمعذرة الهی لذیر عین. یعنی څوک په خپل خوب سره ویښوالی رانیسي، سعید او خوشبخته هغه څوک دی چې شپه یې په رضایت او اطمینان سره تیریږي. هو اهل یمن خو غدر او خیانت در سره وکړي، مګر در په یاد یې که چې ما درته وویل چې خپل ورور مه وژنه. یعنی خوشبختي دا نه ده چې پیسې یا لوړه کرسي ولرې. ته یو ډېر لوی پاچا یې مګر نسې کولی چې بیده سې. بلکې خوشبخته هغه څوک دی چې د هیڅ ظلم او تجاوز مسؤله نه وي، د چا آزار او قتل یې پر غاړه نه وي، د شپې آرام او په فارغ زړه بیده سي. پاچا ویل هو صحیح ده او ذوالعین ته عفو وکړه. نو دغه دوه بیته د ذوالعین د خلاصېدو او ژوندي پاتې کېدو سبب وګرځېده. کم وخت چې بیا عمر مړ سو، د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او پاچاهۍ اختلاف پیدا سو. د دغه اختلاف په سبب اهل یمن پر ډلو وویشل سو او د اهل یمن په مابین کې جنګ او وژنه شروع سوه. په دغه سیاسي بحران کې چې ټوله یمن یې نیولی و، یو سړی پیدا سو چې نوم یې لخنیعه و. دغه لخنیعه لارنیونکی غل او مجرم و. د غلو ډله یې درلوده. د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې خپله ډله نوره هم لوکي، ځان ته یې نور ملګري هم پیدا کړه تر داسې اندازې چې د هغو څخه یې پوره لښکر جوړ کړي او د یمن پر پایتخت یې حمله وکړه. د پاچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم وګرځېدی. نو د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې د یمن پاچاهي ونیسي. دغه لخنیعه فاجر، خبیث او ظالم سړی و. د ټولو خلقو بد ځینې راتله. قصه یې اوږده ده خو په مختصر ډول سره د تبان اسعد د زامنو څخه یو نفر چې نوم یې ذونواس و وکولای سوای چې ولی خنیعه ته ځان ورورسوي او په خنجر سره یې مړ کړي. او د بل وار دپاره د تبان اسعد زوی پر یمن مسلط سو او د یمن پاچاهي بیرته د تبع د اولادې په لاس ورغله. په دغه وختو کې چې ذونواس د یمن پاچا و، په نجران کې یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه. مګر دغه کوچنۍ واقعه د نورو ډیرو لویو واقعو سبب وګرځېده چې په جزیرة العرب کې یې پیښه کړه. هغه دا چې یو نصراني سړی چې د نصاراو راهب و، عابد و، عالم و او د خالص توحید عقیده یې وه. تاسې پوهېږئ چې تر نن ورځې پورې موحدین نصارا موجود دي او سته، خو لږ دي. ورونو د نصاراو په اقسامو کې یوه ډله ده چې موحدین دي، یعنی یوازې الله عز وجل په الوهیت او ربوبیت سره مني. او عیسی علیه السلام د الله عز وجل رسول او پیغمبر بولي. او دغه ډلې ته یونیټیریانز ویل کیږي. او دغه ډله تر نن ورځې پورې سته، مګر شمېر یې ډېر لږ دی. نو دغه نصراني چې موحد، راهب او عابد سړی و او نوم یې فیمیون و، د شام څخه و افریقا ته د توحید د دعوت دپاره تللی. پر لارې د غلو یوه ډله پر پیښه سوه. فیمیون یې بندي ونیوی او بیا یې د نجران پر یوه سړي خرڅ کړي. د نجران سړي فیمیون د خپل ځان سره جزیرة العرب او نجران ته بوتي. اوس نو فیمیون د دغه نجراني سره مریی دی. د ورځې د خپل بادار خدمت کاوه، د شپې او په فارغه وختو کې به عبادت کاوه. همیشه به په عبادت مشغول و. مقصد دا چې فیمیون ډېر عابد او د کرامتو خاوند و. یوه شپه یې بادار د دغه کوټې ته ورغلی. ویلې ده چې د مریي پر شاوخوا یې نور او روښنایي ده. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته څوک یې او ستا دین څه دی؟ فیمیون هم د نصرانیت دین ورته تشریح کړي. سړی په شک او تردد کې سو. د دین په باره کې بحث ورسره کوي. په دغه وختو کې د نجران خلقو د یوې درختې عبادت کاوه. دغه درخت یې د ځان اله او رب بلل. دلته نو فیمیون د بحث په جریان کې خپل مالک وویل: که زما رب ستا رب هلاک کړي نو ته زما د رب عبادت کوې؟ نجراني وویل: هو، والله که داسې پېښه سي چې ستا رب زما رب مغلوبه او هلاک کړي، معلومه خبره ده چې زه هم ستا د رب عبادت کوم. فیمیون ویل: نو ته د نجران خلق راټول کړه، وبه وینې چې زما رب ستا په رب څه کوي. نو یې د نجران ټول خلق په یوه معینه ورځ و درختې ته راوبلل. خلق هم په هغه ورځ د درختې سره راټول سو. فیمیون کښېنستی، عبادت او دعا کوي.
وخپل رب عز وجل ته ډېره دعا وکړه تر څو چې الله عز وجل د ده دعا قبول کړه او د اسمان څخه پر دغه درخته ټکه یا صاعقه راولوېده تنزل او درخته ټوله وسوځل شوه. د نجران د خلقو رب او اله نیست او نابود شو. نو د نجران ټول خلق و نصرانیت ته داخل شو. دا هغه معلومات و چې نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل شو. د یوه سړي په واسطه ټوله نجران نصارا وګرځېد. په وروسته کې یو نفر چې نوم یې عبدالله ابن سامر و او د ده څو نفرو ملګرو چې ځینې یې راهبان و د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي. هلته په یمن کې اوسېدل او په پټه یې خپل عبادت کاوه ځکه د یمن د خلقو څخه چې یهود و بیرېده. ورونو اوس به هغه حالات درته بیان سي چې نصرانیت او د حبشانو حکومت څنګه و یمن ته راغله. دا خو مې درته وویل چې عبدالله ابن سامر او د ده څو ملګري چې نصارا وو او ځینې یې راهبان هم وه د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي او هلته یې په پټه خپل عبادت کاوه ځکه د یمن د یهودو څخه بیرېده. د دغه وخت د یمن پاچا چې زونواس نومېدی ساحران درلود او د هغو څخه یې د پاچاهي په امورو کې کار اخیستی. نو پاچا د هغه مشر صاحب په غوښتنه دا قصد وکړي چې یو ځوان هلک ته سحر ورزده کړي چې لوی صاحب ځینې جوړ سي او پاینده کې د هغه څخه کار واخلي ځکه په سپین ژیرو مرګ پسې دی. سبحان الله. خلقو ساحران تربیه کول نه غوښته چې دا ډله ورکه سي خو موږ علما ورثة الانبیاء وژنو. خیر پاچا یو ډېر پوه او هوښیار هلک پیدا کړ او د هغه دپاره یې هغه لوی صاحب چې د ساحرانو مشر و د استاد په صفت اختیار کړي چې دا هلک به د هغه استاد څخه سحر زده کړي. څرنګه چې دا صاحب د غره په یوه لوړه حصه کې اوسېدی. ورونو اول خو یمن په خپله لوړ او کښته غرونه او تپې دی او بل ساحرانو او عابدانو همیشه د خپلې استوګنې دپاره غر خوښاوه ځکه هلته به دوی د خپل کار یا عبادت دپاره فارغه وه. نو دا هلک به هره ورځ و هغه لوی ساحر ته چې په غره کې و د سحر د زده کولو دپاره ورتلي. خو په دغه غره او د هلک په لار کې د نصاراو د راهبانو څخه یو راهب هغه چې د نجران څخه راغلي و اوسېدی. هلک چې به تېرېدی د دغه راهب عبادت به یې لیدی د هغه قرائت تسبیحات او تمتمه به اورېده او خوند یې ورکاوه. نو به ورته کښېنستی او غوږ به ورته ونیوی تر څو د راهب څخه یې د نصرانیت تعلیم شروع کړي. ساحر ته به هم ورتلی سحر یې زده کاوه خو د سحر او الهي دین ډېر فرق و. د سحر څخه یې بد راغله او هیڅ یې نه غوښته چې سحر زده کړي. نو سحر او ساحر یې دواړه پرېښودل و ساحر ته نه ورتلی فقط و راهب ته به ورتلی او دین یې زده کاوه. ساحر و پاچا زونواس ته خبر ورکړ چې هلک نه راځي. پاچا د هلک څخه پوښتنه وکړه چې ولې ساحر ته نه ورځې. هلک حال ځینې پټ کړي. پاچا چې نور معلومات پسې وکړي معلومه سوه چې هلک و راهب ته ورځي. پاچا اول د راهب څخه را شروع کړ. هغه یې مجبوره کړي چې خپل دین نصرانیت پرېږدي مګر راهب انکار وکړي. نو پاچا راهب ووژني. بیا یې د هلک په موضوع شروع وکړه. غوښته یې چې د هلک ساحر سي مګر هلک سحر نه غواړي. پاچا چې هر څه کوښښ وکړي چې هلک د سحر و زده کولو ته تشویق کړي هلک نه منل. وهل تکلیفونه او عذابونه یې ورکړه بیا هم هلک د سحر زده کول نه غواړي. نو پاچا امر وکړي چې هلک ووژني. غواړي چې هلک په دریاب کې غرق کړي. نو یې هلک د عسکرو سره په یوه کښتۍ کې کښېناوه. ویل بویه ځئ د دریاب په مابین کې یې غرق کړي. کښتۍ چې یې ښه د دریاب مابین ته ورتېره کړه یو طوفاني باد راغلی کښتۍ یې واړوله. عسکر ټول غرق سوه خو هلک پاته سو. پاچا امر وکړي چې هلک بوځي د غره څخه یې راواچوي او مړ یې کړي. خلک ټوله ورته ګوري. اوله واقعه هم ولیده او اوس هم د هلک د مرګ انتظار کوي. هلک یې غره ته وخېجاوه. اوس چې عسکر غواړي چې لاندې یې وغورځوي یوه شدیده زلزله وسوه. عسکر ټول لاندې ولوېده او مړه سوه خو هلک پاته سو. پاچا چې هره لار د هلک د وژلو دپاره جوړه کړي خو د لوی پاچا رب عز وجل اراده د هلک د وژلو نه وه. زونواس په هیڅ طریقه سره هلک نسي وژلی. په آخر کې هلک ورته وویل چې ته ما نسي وژلی بې له یوې طریقې څخه. پاچا ویل هغه طریقه څنګه ده؟ هلک ویل د یمن ټول خلک راټول کړه او ما په یوه درخته پورې وتړه. زما غشي او لیندۍ به واخلي او وبه وایه بسم الله د هلک د رب په اراده او وبه مې ویلې نو زه وژل کېږم. پاچا خوشحاله سو چې د هلک د وژلو دپاره یې لار پیدا کړه. ویل ښه دی. پاچا اهل یمن راټول کړه. هلک یې په درخته پورې وتړی او د ده غشي او لیندۍ یې واخیسته. ویل بسم الله د هلک د رب په اراده. غشي پر هلک وموښتي او هلک شهید سو. دلته په خلقو کې غوغا او نارې شروع سوې
ویل په ټولو عسکرو په ټول قوت او جبروت یې بې له ارادې څخه د هلک د رب هلک نه سوی وژلی، نو بېشکه چې هلک پر حق لار او صحیح دین دی. په دغه ورځ او د دغه واقعې په لیدلو د یمن 20,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه. ورونو تاسې و دغه صالح هلک ته وګورئ چې د دین د دعوت دپاره یې خپل ځان قرباني کړي، د خلکو د دعوت او بلنې په سبب یې مرګ او شهادت قبول کړه، او نتیجه هم هغه سوه چې 20,000 نفره په یوه وار و نصرانیت ته داخل سوه. پاچا زونواس ته ډېر قهر ورغلی چې څنګه دا خلک د ده بې اجازې و نصرانیت ته داخلیږي او د ده د امر مخالفت کوي. پاچا غوښته چې یو هلک د نصرانیت څخه منع کړي او اوس 20,000 نفره په یوه وار نصارا سوه. نو یې امر وکړي چې یو لوی خندق یا کنده په مځکه کې وکیني، د بوټو او لرګو یې ډکه کړي او اور ور واچوي. دا کارونه وسوه. نو یې خلقو ته وویل چې یا به دغه د نصرانیت دین پرېږدئ یا مو دغه اور ته ور اچوم. خلقو د دین د پرېښولو څخه انکار وکړ او پاچا هم یو اور ته ور اچول. دا قصه مشهوره قصه ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې راغلې ده، په بخاري شریف او د احادیثو په نورو کتابو کې موجوده ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه نفرو کې چې اور ته اچول. محترم ورونو څرنګه چې فتا پای ته ورسېده نو به پاته قصه ان شاء الله تعالی د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په دوهمه فتا کې واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.